دا د عربان د پاره را نازل شوی دی، د بل چا د پاره نه دی. حتی په یو بل هغه کې وایي د یوسف په دوهمه سوره کې وایي چې هغه دی انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دا قرآن مو د دې لپاره په عربي ژبه در نازل کړ چې تاسې احمقان پرې وپوهېږئ او څه عقل پیدا کړي. دا ډېر تدخو به اضافه ښکاره خو نه کېږي، دا خو نه کېږي. نو د دې خاطر دا قرآن د عربانو قرآن دی، د عربانو دپاره را نازل کړی دی او دلیل یې ویلی دی د دې دپاره چې تاسو وپوهېږئ چې د آخرت پر ورځ باندې بیا حساب کتاب شته دی، څوک به دوزخ ته ځي، څوک به جنت ته ځي، او تاسو باید عقل ولرئ که نه. نو په دې باندې موږ سر ورکوو، لکن سر نه پې خلاصوو چې دا په دې کې څه شي دي چې څوک سر راڅه غواړي ورکوو یې، لکن خپله سر نه پې خلاصوو چې په دې کې څه شي دي. ښه مننه، تشکر. آباد اوسې ننګ صاحب محترم، آباد اوسې. یو خو زمونږ په دې ټیک ټاک کې دغه امیرالمؤمنان دومره زیات شوي دي، نه پوهېږم امیرالمؤمنین دا دغه عکس چې لګولی دی د منظور پښتین، ما یک تخلاص که په خیره نه. سلامونه او نیکې هیلې. مننه. او بل خبره مې دا کوله که تاسو د لایف موضوع لږ ماته لږ واضح کړئ، زه خو نوی راغلم د لایف ته. لایف موضوع به در زده کو. تاسو چې یو پوښتنه کوم دواړه سره په پښتانه یو، تاسو چې دا ریکوست شو تاسو څه فکر کوئ چې زه بر څه دپاره خېږم؟ ما چې وکوته داسې دلته یو جالبه تناقض خبرې مې واورېدلې. دلته لیکلي ما د خدای لخوا پیغام راوړی، او بل لیکلي ولې هغه په خپله نه راځي که نه. او دغه موضوع ده، دغه موضوع ده. نو دا خو خیر، دا خو داسې یو عکس ته په دې باندې څوک قضاوت نشي کولی. نو که تاسې یو مهرباني وکړئ لاندې ما ته ووایئ چې د لایف موضوع څه ده. ووایه نوم دې څه دی زړګیه؟ زما نوم امیر المؤمنین زما د ټیک ټاک نوم دی. ښکته کوشه لاندې شیشه وټکوه. پردې عکس، پردې نوم، او چې ما د نه څومره په دومره په خوږه ژبه زه نه پوښتنه کوم، نوم دې څه؟ ته په خپل نوم شرمېږې او ته راځې د هغه الله، د هغه خدای، د هغه رب چې د دې دومره ډېرو لوی کائناتو تاسو یې خالق بولې، ته د هغه دفاع کې، ته د هغه دفاع کې. یاره چې څومره ای پښتنو، تاسو به کله دغه سرونه خلاصوئ په دې خبرو باندې؟ اول نه پوهېږم، بس هسې مې خلک ولیده، خبرې داسې وې، خبرې داسې وې. وسلې نوم دې څه دی؟ امیرالمؤمنین لکه څه شی؟ که اوس یې ته ووایم بیا مې خفه شي لکه څه شی؟ طلا وروره په خیر علي مایک دې خلاص کړه. طلا مایک دې خلاص کړه په خیر علي. سلامونه وروره، څنګه ښې قرار آباد اوسې، خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې. ته ویل غواړې نو مایک دې په خدمت کې دی. دغه موضوع ده زمونږ چې الله پاک به دا پیغمبر خپل څنګه ټاکلی وي. وبخه پوه نه شوم وروره. دغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خو د الله نماینده و که نه؟ بېشکه. چې ده به د خپل نماینده څنګه انتخاب کړي؟ که په دې لږ پوهېږي نو موږ ته هم پرې لږ شان تشریح راکړي. خو مونږ چې کله په دې عقیده باندې اوسو چې خدای په هر څه پوهېږي که نه، اول دا دی چې عقیده ستا عقیدې پورې ده چې خدای په هر څه ښه پوهېږي، بهتره پوهېږي. نو تنها عقیده لکه ته وایې چې د هر چا عقیدې پورې، عقیده مینز عقیدې معنا څه؟ وبخه یو لحظه ادې مصروف دی لږ، زه به یو بل کس راوچت کوم تر هغې پورې چې دې دغه شي، زه به دا یو بل کس راوچت کوم. افنان خان، سلطان په نوم به زه دا یو کس راوچت کوم چې دی به څه ووایي. د ده انټرنیټ خراب دی، الله پاک نه غواړي چې دی ګناهګار شي. زه به یو بل کس راوچت کوم.
نن تاسو خو د خپل نومونه خو په دې آی ډي کې لیکئ چې دلته درته خبرې کوو. کمال جانه دلته یو والا نور دی خورا هغه انتقادي هغه لیکي خورا دې خو بره دې روخېږي که نه. او راپورته شه چې خبرې سره وکړو هلته یې لاندې کتلې مه کوه خدای نه خوښ تا ته اوس څه ووایو؟ پیغمبر درته ووایو، محمد درته ووایو، الله ګل درته ووایو، په آی ډي دې بیخي نوم نشته. اوس سړیه الو حاجي صاحب په خیر راغلی. ستا خور د بوړا وغیم کته شه په مور د غینو منډم وایه نور دا مسلمان دی دغه اصلي مسلمان دی. ننګ صاحب پلیز، ننګ صاحب پلیز وایه نور هم وایه، خیر دی نور هم وایه. وایه چیرې لاړې؟ زما خو نور یې نه اوس دغه آیات نیمایي ځینې پاته شو. هغه آیت نیمایي هغه نیمایي دغه خوړلی وزې خوړلی و. دا لکه چې حق آیات هغه وزې چې خوړلی و. بالکل بالکل. دا هماغه آیت د نیمایي کې آباد اوسې، خوشحاله اوسې. که زما مور دې په کار وي نو لاړ شه. زه خو یم به خورې شوي خو ستاسو په نیز خو مسلمانان ژوندي پراته دي، نو هغه مسلمانه مړه شوې ده. مقبرې ته لاړ شه، قبر ځای به درته وښیم. تاسو خو مسلمانان اسې یعنی که تاسو وګورئ کمال د مور خو ام المؤمنین عایشه ده، ته څه وایې اوس؟ خو د هغې ادرس وله ورکوم که نه چې لاړ شي. نو دی خو مړی مغی که نه وا ننګ صاحب، دی خو مړی مغی که نه. چټیات مه وایه، هغه ځي قبر ته دعا ورته کوي، هغه مه کوه. هغه دعا ورته کوي، بیا خیرات پسې کوي، بیا وایي شکر چې تاسو راوښودله. دا خبرې دا نورې خبرې مه کوئ. سلامونه کمال وروره. تلا په خیر علي راغلې دلته اوسګار شوې. بخښنه غواړم کار کې تاسو خبرې ګوره ښه بس یو د اجان کمال ورک شوې. مونږ دا موضوع دا ده چې دغه پیغمبر علیه السلام به الله پاک څنګه خپل نماینده ټاکلی؟ ګورم مهم دا دی که نه چې الله پاک مونږ تاسو ویو یا مسلمانان په دې باور عقیده لري چې الله پاک په هر څه پوهیږي. صحیح ده؟ علم غیب لري. نو الله پوهیږي چې پوهېدو چې دا بنده او د الله د خوا نه استول شوی دی. الله زم پیدا کړی، مسلمانان او انسانان ټول پیدا کړي دي. نو د هغې په اساس باندې هغه علم غیب نه تا سره شته او نه ما سره شته چې مونږ ویو ولې محمد صلی الله علیه وسلم لږ تلهار وره ګوره ښه ما تا نه دا پوښتنه نه ده کړې چې الله چېرته دی، د الله وجود راوښایه. پیغمبر علیه السلام خو انسان و، دلته د علم غیب څه خبره شوه؟ پیغمبر علیه السلام انسان و که فرښته و؟ دا راته ووایه. ته په کار کې مې ډالر هم ګټې او دین هم ګټې، نو دواړه خو نه کېږي، یا به دین ګټې یا به ډالر ګټې. ننګ صاحب یا به دین ګټې یا به ډالر ګټې. او دا بیا دا چې زه په کار کې یم، زه په ډرایو کې یم، دا خبرې بیا زما نه خوښېږي ځکه چې سوال زه نه وکړې بیا وایي زه په کار کې یم. دې به زه لاندې واچوم، دې چې کله اوسګار شي بیا به راشي. هر څوک چې خیر یا ما څه دې ویل؟ یا ما وی زه مسلمان یم، کولی شي له ما څخه پوښتنې وکړي په اسلام. ولې نه؟ خو ته ووایه مسلمان یم الحمدلله. کمال جان اجازه ده پوښتنه ځینې وکړو د حضرت محمد مصطفی ته الله څه رقم پیغام ورکړو چې ته پیغمبر یې؟ یا ما استاد زه پوښتنه کوم. هغه پیغام خو د په غار حرا کې ورکړی و چې بالکل نه صاحب، هغه پیغام خو په غار حرا کې ورکړی و چې کله دی غار حرا ته به تلو هلته به عبادت کوه. نو بیا خدای پاک دته هغه پیغام په دې خاطر وکړ چې دی ډېر امین و، صدیق و، یو ډېر ښه سړی و. نو بیا جبرائیل راغی او دته هغه پیغام راوړه، ورته ویلي چې ته دغه ولوله. هغه ویل چې زه لوستونکی نه یم. بیا په هغې وخت کې دته هغه علم خدای پاک علم ورکړه لکه څنګه چې آدم ګوره جبرائیل څنګه وپېژندلو؟ چا وویل چې دا جبرائیل دی؟ دا خو داسې دی چې جبرائیل په خپله یو نور دی،
نو شیطان د نور په څیره کې راتلی نشي. په دغه خاطر باندې د ده وپېژندل چې دا وارو مرو جبرائیل وي او هغه ورته په خپله ویلي چې زه د خدای پیغمبر یم، روح القدس یم. روح القدس په خپله جبرائیل دی. نو په دې خاطر غار باندې هرا کې ورته وویل دا یې ما په خیال و په غار حرا کې و هملته ویم دی په غار هرا کې ورته وویل و دې ما په خیال دی ورته په غار حرا کې وویلې. نه یا ما صاحب ته خو هغه وایي یو سړی راغی سپینې جامې اغوستې وې ما ویل چې شیطان دی که جادو دی که دیو دی که پیری دی وایي 3 وارې خفه کړم چې بېهوشه شولم او د ما نه یې غوښتل چې ووایه چې هغه اذا قرأت نه بل هغه چې ووایه هغه د چې ووایه د خدای په نامه چې انسان یې له وینې پیدا کړی دی که نه. نو هغه خو بیخي هغه وایي یو داسې څوک وه سپینې جامې اغوستې یو سپین دسمال یې مخې ته را دا هغه قصه کوي دا جریر طبري نو موږ خو نه یو پرې خبر خو دا د اسلام هغه ستر مورخ دی چې وویل چې هغه چې ووایه د خدای تعالی Este una de las cosas que amo. Ahorita juro moro de mordagao. Kuni kuna warka. بل آیت هم زده دی بل آیت هم ووایه وبخښئ ملګرو تاسو نکسب تاسو په اجازه باندې دغه یو خبره کومه د زه حیران پاتې یم دغه افغانان چې ځان ته غیرتي وایي او مسلمان واقعي وایي ځکه چې دوی خو دغه مخکې تکرار کړ د تکراروم بیا تکراروم چې اسلام هغه لنګه غوا ده چې شیدې مستې او کوچې عربان خوري او د چټلي افغانان پاکوي او دغه کسان چې دلته راځي پورته کنځلې کوي یو د هغو څخه دی هم دي ځکه چې زه فکر نه کوم په دا نورو سایټونو کې نورو هېوادونو کې داسې یو بل ته څوک کنځلې وکړي هر څوک چې راځي خپل منطقي دلیل وایي د خپل عقیدې دفاع کوي جګړه جنګ نه کوي کنځلې نه کوي او هغه څوک چې ناپوهه دي جواب نه لري بې ځوابه دي منطق نه لري دی نو پناه وړي هغه ته کنځلو ته دا کنځلې کول د ناپوهه د جاهلو او د ناتوانو انسانانو دنده ده. تاسو کوي چې ګور چې څوک قوي کوښنه په څپېړه وایي کوښنه خو نور زور نه رسېږي تختې کنځلې کوي یا زور نه رسېږي که زور ولري خو بیا جنګېږي ورسره له دې خاطره دغه څوک چې کنځلې کوي د دوی خپله تربیه فامیل تربیه نمایندګي کوي دې خوشحالي هم کنځله وکړله ځان هم وشرمولو بدبختانو دا تاسو پښتونولي وشرموله خپل حیثیت هم برباد کړو کنځل له موضوع نه حل کېږي راشي پورته راشي په منطقي توګه خبرې وکړي او بله پوښتنه اخر دا وه ننګ تشریح ورکړي دغه چې وایي چې په پیغمبر د اسلام هر وخت په د غار حرا کې عبادت کولو د څه شی ویلي څه شی عبادت کولو بوت یې مخ ته ایښی و که بله موضوع وه باید هغه موضوع مشخصه معلومه وي چې دی مسلمان نه و دی بتپرست کورنۍ کې پیدا شوی و ټول کورنۍ بتپرسته وه نو دوی د څه ویلي څه عبادت کول دی دغه زما سوال دی وبخښئ ننګ صاحب کومه څه چې زه هغه لرم معلومات لرم یو تعداد خلک وو چې اصلا هغو بوتان ردول او حضرت محمد هم پس له 40 کلنۍ وروسته بیا یې بوتان عبادت یې نه کاوه علت یې دا وه چې دغو ورقه ابن نوفل سره پیغمبرۍ نه مخکې د ډېر صحیح ارتباط درلوده او حتی د لوستلو لیکل یې دغو نه زده کړل او دغه د خدیجې ازدواج د محمد سره هم د ورقه ابن نوفل په مصلحت وشو ځکه ورقه ابن نوفل په محمد کې دغه جسارت او ګستاخي و دغه چې هر څه یې په خوله ورغله لوی وایه که رښتیا و که درواغ دی ټول د ده په صورت کې هغه کړل درک کړل او دای تقویه هم کړلو په دې لاره کې د خاطر حضرت محمد د ورقه ابن نوفل پیغمبر دی د خدای تعالی خو نه دی هغه هیڅ وخت په ده باندې وحی نه ده نازله کړې چې ته پیغمبر یې دا چې ورته چې اوس یو دا ادعا کوي چې ویل چې اقرا باسم ربک الذی خلق دا خو د وحی پیغام نه دی دا خو د وحی پیغام نه دی که چیرې د اسلام روایت هم سړی قبول کړي موسی علیه السلام چې هغه ته راغی هغه خدای تعالی چې موسی علیه السلام ته په دوه اغزیو کې راغی خو ورته ویل چې زه یهوه یم زه تا الله یم او ته پیغمبر یې سر دې اوسه هغه ورته ویل چې دا ته څنګه الله یې څنګه دې ومنمه هغه ویل ته د وغورځوه دا د لاس له کڼه دی چې ویې غورځوله دغو نه مار جوړ شو
هغه موسی وزغلی دا د ماره بیرې واخستا چې دا مې ونې چې یا څه رقم ویل ما مزغله زشته یم او بیرته یې راواخله چې راوینې وه بیرته له کڼه شو داسې معجزه یې وه دغو او د مو محمد ته دغه د اسلام د درواغ روایت وجود نه لري دا ورقه ابن نوفل هغه پیغمبر اعلان کو خدیجه بیا تقویه کړلو نو دا دغه ګروپ چې ځان یې چې هغه د بوتان عبادت یې نه کو دوی حنفا یا حنیفان ویل او په هغه وخت کې د حنیفان د دغو مشرکان د مرتدانو د ملحدانو په نامه یادېدل چې یعنې دوی دغه د پخوانیو د پلارو د مور طریقه یې پرېښې ده د اسلام دین یې پرېښی د اسلام نه د بت پرستۍ دین یې پرېښی دی دا ملحد دی دا مرتد دی بیا نو هغه و چې بیا دغو خلکو بیا هغه ته تلل د غارو ته تلل د بسته ګروپ په تلل مختلف غارونه وو په هغو کې به ناست وو اعتکاف به پکې کاوه او هغه یو د بل سره مشورې کولې دغه ابو طالب به د ورقه ابن نوفل سره یو ځای دغه د حرا غره ته تو هلته به ناست وو خو طبیعي د خبرې به سره کولې یو څه به د جمعیت نه قرار وو او دا محمد چې هلته تو داسې نه وه چې خو نه عبادت یې څه شي عبادت یې کړی وای نه خدای پېژانده نه رسول نه بل هغه همدغه یو پلانونه یې سنجول او فکرونه یې کول او بالاخره دغه معامله یې جوړه کړله چې داسې یو سړی راغی سپینې جامې یې اغوستې یو پلانی بستانی کار یې وکړ به یې ماته وي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق او دی وایي ډار واخیستم بیا داسې شو دا خو ټولې د ده د خپل ځان کیسې دي دا خو د دې ځان کیسې دي بل چا خو نه دي صحیح خبر وکړه خو تشریح د موضوع دغه آیت چې ویل شوی هم دی دې کې څه مفهوم چې داسې مفهوم نه دی چې دا خبره چې دا مطلب دا وي چې دلته د وښیي چې د خدای یو دی په اسمان کې ناست دی او اوږده ږیره نیول د غټ غټ سترګې دي او لاندې ګوري او ته زیره لګلی چې ته پیغمبر شي دا خو اصلا په دغه آیات کې څه نشته دی چې دغه مفهوم ادا کړي نه دی ویلي چې ته پیغمبر یې د درې څلور آیات یې ویلي په دوی کې د پیغمبر نوم هم نشته دا چې آیات مطلب د آیات کې څه مفهوم نشته چې دغه نمایندګي وکړي ورقه ابن نوفل ته چې ورواستو هغو چې دا سره وسنجول تاو بالای که آخر یې د ده نه ویل ته به د خپل قوم دپاره پیغمبر شې دا په هغې کې هم راغلي دي هغه ورقه ابن نوفل هم یو د دغو تښتېدلیو مسیحیان نه وه چې د سوریې نه د نورو مسیحیان نه وتښتېد دا ځکه دی ویل چې هغه دی چې عیسی د الله روح ده او پیغمبر دی د الله زوی نه دی او نور پسې راواخسته کنه واژه یې نه وتښتېدلو مکې ته بیا یې د عیسویانو هغه ترجمه کول ادبیات په ارامي او په عربي باندې لکن پوه سړی و او دغه خط زده کول او دغه آیاتونه د ټول شیان چې حضرت محمد ته رسېدل د ورقه ابن نوفل یو بل عثمان نومې دا یو بل هغه و جریر و چې یو فیلسوف و د رومیانو یو څلورم یو اته کسه و په دې کې اته کسه دا یو ځای دا ابوبکر پکې وکړل نن څه وبخې دغه و نفر کته نفر دغه ګروپ جوړ کړی به دغه تصمیم نیسي چې دغه شاید چې دغه بودیزم ضعیف شوی و د څو پرسنټ تلل بالاخره دغه سړی رامخته کوي چې دا باید پیغمبر شي پیغمبر معرفي کړي نو وایم ګوره د دومره جسارت درلود چې یوه آیه یې ورته وویله چې بیا هغه د خپل خلک یې د سورت نجم کې یو ویشتم آیه چې وویله چې دغه هغه د لات و عزا و منات دا چې دی هم د لوړ الوتونکي ډینګان او مرغان دي چې د شفاعت هم صحیح دی نو د خپل خلک یې پرې راولاړ شو ویل دا ته څه وایې اوس موږ ته وایي چې خدای واحد لا شریک الله واحد لا شریک دی او ته هلته بیا وایي چې دا نورم د ده لوران د دو شفاعت هم دغه وړ دی د قبول وړ دی دا دې څه وکړل بیا نو چوټ ورته ووایي چې اوس دو ته څه وایې بیا هغه و چې وایي زه ډېر خفه یم فلانی بستانی د شپې جبرایل راغلی و هغه ورته ویلي و چې محمده تا ولې دغسې کار وکړلو ما کله تا ته د آیه راوړې ده او هغه دې د الله په نامه باندې ذکر که چې خدای د خوا دغه آیه راغلې ده نو هغه
وایي دا ډېر پښیمانه شو ډېر هغه خو نو دا چمبازي ده نو هسې بیا نو هغه و چې بیا د حج په 250 آیه کې یوه آیه یې را نازله کړې ده چې خدای تعالی ورته ویلي دي چې ته مه خفه کېږه موږ هېڅ نبي او پیغمبر نه دی لېږلی چې هغو شیطان کوشش نه وي کړی چې د هغو په خبرو کې مداخله ونه کړي خو موږ د ښه او بد سره جدا کوو نو ته دې ته فکر وکړه چې شیطان سره چې الله مناقشه درلوده الله ورته ویل شیطان ورته ویل چې زه به سر له ننه ستا ټول بندګان ګمراه کوم ځکه تا زه ګمراه کړلم او ګمراهي ستا څه شروع شوه هغه ورته ویل چې ما مخلص بندگان نشه کولی نشي ګمراه کولی شیطان ورته زه هغه استا او پس له هغوی ورته ویل چې هذا صراط علیه مستقیم دغه لار چې تا غوره کړې ده ټول ماته راځي لکن د حج سوره کې ورته وایي موږ هیڅ نبي او رسول نه دی درلېږلی چې هغه شیطان یو وارې کوشش نه دی پې کړی هلته بیا دا خبره ځنیره ده چې ما مخلص بندگان نشي خطا ایستلی بیا نو منظور مې دغه و شیرزاد صاحب چې یعنې ده داسې جسارت درلود دومره دغه منفي جرأت یې درلوده چې دا د درواغو دا چې هسې هر څه چې په خوله به ورتلل هغه ووایه دا د شیطان دا آیه یې وویل آخر د شیطان په نامه یې معرفه کړه چې دا شیطاني آیه د هغه بیا د قرآن هم سمدلاسه منې کړله ویستله چې دا کوشتې نږدې پې وژلی و بالکل دغه ډېره آباد اوسئ دغه نوی مېلمه راغلی دی حاجي صاحب نوم یې نشته دی زه به ورته حاجي صاحب ویم حاجي صاحب مایک هم خلاص که په خیر راغلی افغان چې دی په آی ډي لیکلی دی دغه افغان چې دی په آی ډي لیکلی مایک ته خلاص که په خیر راغلی نصیب شه ډېر وخت نه ناست بعض باندې اورېدلي موضوع د ناست یم ډېر وخت نه اول خو زه یو پوښتنه لرم پوښتنه به وروسته ننګ صاحب نه شل پوښتنې به وروسته وکړي خیر دی مشکل نشته دی اول باید چې د موضوع ته راشو د یو مسلمان په حیث ته څنګه پوه شې چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم به الله پاک څنګه خپل نماینده ټاکلی دا خو زما عمر خو لا یو 26 کاله ده نو موږ په کومه معاشره کې چې راغټ شوي یو اسلامي معاشره وه موږ ته چا د پوښتنې کولو سوال کولو جواب نه ده نه یې پرېښي اسلام کې اسلام کې پوښتنه نه کوي څه چې وایي نه زما په خبره باندې خپله خبره دی اوس مطرقه پوښتنه دی د ننګ صاحب نه مطرقه هېڅ مشکل نشته صحیح ده ننګ صاحب نه زه پوښتنه کوم ځکه چې د دې پوښتنې جواب موږ ته چا نه ده راکړی نو ننګ صاحب نه د ما پوښتنه دا ده ننګ صاحب خبرې ما واورېدي دوی چې کوم حدیث یا د قرآن آیات وایي بیا بیرته رد کوي نو کله چې رد کوئ د تاسې منبت شی ده کوم ځای نه دا رد کوئ خپلې پوهې نه او که تاسو چا نه اورېدلی دي چې دا خبرې داسې نه وي یا داسې نه و ځکه هغه 1400 کاله مخکې خبرې دي هغې خو ننګ صاحب په هغه وخت نه و هغوی سره چې د هغوی سره ناست یې هغوی لیدلې وي نو د ما پوښتنه ننګ صاحب نه دا ده چې تاسو له څه شی چې رد کوئ دې منبت شی ده خپلې پوهې نه یې وایي که چېرته مې ویلې مننه ستاسو سوال څخه او ښه راغلاست هم درته وایم دا صحیح خبره کوي چې د حدیثو ته زه دومره ډېر هغه نه ورکوم اعتبار نه ورکوم ځکه چې دا داسې خبرې دي چې اصلا د تا د سوال په رقم باندې د 9 نفر نه رانقل کړي دي نو خدای د چا درواغ کوي چا رښتیا ویلي دي هغه ته نشي ثابتولی خو خیر دا د ما رد کول چې تاسو وایي چې تاسو خو هغه نه لیدلی دی نه هغه نو خدای تعالی تاسو لیدلی دی الله جل جلاله تاسو لیدلی دی الله جل جلاله ما لیدلی نه دی خو بیا زما فکر نه بیا نشته دی خو لیدلی مو نه دی لیدلی ګوره هغه د لیدلو نه ده نه غوږ ونیسه او لیدلی مې ده که زه دعوا وکړم او لیدلی مې ده نه لیدلی دی او لیدلی مې ده څه رقم ښکاري شکل یې څنګه دی شکل هغه ته چې څه رقم فکر کې راولي هغه د تا خپل هغه ده
زه وایم الله ما په دې لیدلی دا د لایف غوږ ونیسه د هغه ډېرې خبرې به نه کوو چې څنګه یې زه په فکر کې راولم اغستی یعنی ما د فکر تولید دی هغه ځان نه به طالب نه جوړی ننګ صاحب داسې نه چې ما به نه پرېږدي بې ادبه خبرې به نه کوې بې ادبه خبرې به نه کوې خبره ما نه ده کړې هغه به لاندې خلک قضاوت کوي زه وایم ولې ما خبرو ته نه پرېږدې ته وایې ډېرې خبرې مه کوه ولې ونه کوم نه خو دې خاطر چې مقصد ته سره ورسېږو الله دې لیدلی زه به مایک بند کړم ما لیدلی پرېږدې چې زه ووایم زه به مایک بند کړم ته وغږېږه بیا به زه وغږېږم نو تا هم الله نه دی لیدلی لیکن قبول کړی سوال کوي ګوره غوږ ونیسه خو غوږ ونیسه نو الله چې تا لیدلی هم نه دی قبول کړی دی هغه ستا کار دی ما خپله د قرآن چې د الله کلام یې بولیده مې ډېر واره لوستی دی او په دې کې مې ډېرې غلطۍ پیدا کړي ډېر اشتباهات مې پکې پیدا کړي او په دې کې الله نشي ثابتېدلی په هېڅ صورت په دې کې محمد 4 وارې د نوم راغلی او 6 وارې د موسی نوم راغلی چې دې قرآن نه د هغه د یهودو د عیسویان او آیتونه او پیغمبران وباسي هېڅ شی نه پاتې کېږي تنها یو صورت احزاب پاتې کېږي یو صورت پلانی پاتې کېږي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم د ښځو سره مینه د هغه یې ښه تشریح کړي او بل د ښځو په ضد باندې ظلم دی چې هغه یې په صورت نسا کې ښه تشریح کړي نور شی نشته پکې نو د دې خاطر زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې اصلا دا نشي کېدلی چې صحیح وي چې 20 احادیث نور هم پسې راشي نو ما دا لوستي دی یو دوهم شان نزول دریم تفسیر څلورم تاریخ د اسلام مثلا تفسیر د طبري مې ویلی د واقدي تفسیر مې تیوی اندازې پورې ویلی د طبقات سعد مې کتلی دي د ابن خلدون تاریخ مې تیوی سرحده پورې کتلی دی او څه چې مې ښه ویلي د هغه سیرت نبوي د ابن هشام دی چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سردار د مرسلینو اشرف د انبیاو رحمت د عالمیانو دغو د ژوند تاریخچه ده هغه مې نو ډېره ښه لوستې ده نو په دو اساس باندې دو نتیجې ته ورسېدلم چې دا نو څنګه کې اوس نو ته ووایه چې محمد څنګه د الله پیغمبر شو څه وخت یې د پیغام ورکو او څه رقم یې ورکو مهرباني زه کامل احترام لرم د تا نتیجې ته چې رسېدلی تا ویلي دا کتابونه دغه ټول 1400 کاله تاریخ لري ما 15000 کاله تاریخ د ویلی د دنیا کم تاریخ نه چې زه ګورم هغې نه زه ثابت کولی شم چې الله شته دا نه چې ما لیدلی الله چیش دی شته دی نو چیش دی چې هر شی وي یو څو شته ده هر شی نه نو الله پاک یا ګاډ یا الله یا هندوان چې بګوان وایي که هر څه نوم ورته ږدي هغه مهمه نه ده یو څوک شته یو شی شته چې دا نظام چلوي ځکه که زه ووایم چې دا د لایف چې د چا ده کمال صاحب پوسټ ده که نه د دې مالک دا ده فلحال تاسو ته چې دا موبایل د پی مالک یې د تا ده ولې ډېر داسې شیان دي چې د هغې مالک معلوم نه ده او هغه دعوا غیبي ده چې د الله دی نو هغه چې نامعلومه دی هغه د الله دی که نه صحیح ده بل څوک نشته چې دعوا وکړي نو هغه په خپله چیش دی الله پاک خپله الله پاک دی نو یم چیش دی ماهیت یې څنګه دی چې وایي چې هغه څه چې نامعلوم دی هغه الله دی نو هغه چیش دی هغه ته کولی شي چې اسمان هم ورته ووایي اسمانونه ورته وایي ځمکه ورته وایي هر څه چې وایي د کائنات خپل ځان تعریف کړی دی په قرآن کې خو تا قرآن نه دی لوستی اول ما تا ته کله ویلي زه مسلمان یم ته ما ته ولې وایې ما کله ویل چې زه مسلمان یم چې ته ما ته ځان مه کافر کوه راته ووایه چې په قرآن کې الله ځان خپله څنګه تعریف کړی الله پاک له قرآن نه مخکې مو یا مو خو ځان تعریف کړی کلام یې دی د پر را لګلی چې موږ تاسو پې وپوهېږو ته ولې ننګ صاحب دی وایي چې قرآن د الله کلام نه دی دی قرآن باندې نه غږېږي نو بس ما ورسره خلاصه د څه کوم دا نور تاریخ ما ته یې پرېږده یو څه دقیقې خیر دی افغان وروره صحیح ده افغان وروره ګوره ښه حاجي صاحب
ته دعوه دې وکړه چې ما الله لیدلی دی که نه یعنې لږ شان لنډو الفاظو کې څنګه دې لیدلی لږ موږ هم پوه ما ویلې نه دی چې لیدلی ده دا به احمق یې څوک چې وایي ما لیدلی چې هغه زه یم که ته یې که بل یې که څوک وایي ما الله لیدلی تا اوس ګوره دا لایف ریکارډ کېږي تا ووایې چې ما الله لیدلی زه یې پېژنم ما الله د کائنات نه زه چې د الله کائنات ګورم په دې یې پېژنم چې د دې مالک یو څوک ده صحیح شو پوه شوم یعنې ته چې ونې ته ګورې نو ته پېژنې چې دا ونه به الله جوړه کړي دا یو وړکی مثال ده او کولی شي خلک خو دا یو وړکی مثال نه رانیسو که نه دا یو وړکی یعنې ته دا فکر کوې چې دا ونه به الله جوړه کړي که نه نور دا مهمه نه ده چې دی څنګه جوړه کړې د څه نه جوړه کړې کله یې جوړه کړې خو بس ته پرې نه پوهېږې تا دا فیصله وکړه دا به الله جوړه کړي داسې ده زه وایم چې د تا لاس کم موبایل د دې کې یو وړوکي پر زه د تا نه پوښتنه کوم چا چې موبایل جوړ کړی هغه پکې دا ځای په ځای کړی هغه جوړه کړې دنیا کائنات کې حاجي صاحب ته په خبره سر نه خلاصې چې زه خو حاجي صاحب نه یم ما خو نه وي لیکلي ځان سره حاجي صاحب تا نوم بیخي نشته نو زه ته الله ګل ویم مجید ته ویم محمد ګل څه شي خو نوم خو دې بیخي شته دی نه وروره افغان زما نوم ده افغانستان نوم چرم نه دی څنګه نه نه دی بس زه افغانستان نوم نه دی دا نوم نشي کېدی په نامه دعوا مه سره کوئ ته دا خبرې پرېږدې حاجي صاحب دا خبرې پرېږدو یعنی موبایل خو زه پوهېږم چې موبایل دی که زه پرې نه پوهېږم ما مصري لی وړم ما مکینک لی وړم دا ټولې پرزې راته راښیي دا امکانات موږ لرو اوس ته ونې ته ګورې په دې نه پوهېږې چې دا ونه به دلته څنګه راشنه شوي نو دا فکر کوي چې یاره دا به الله کړي دا کار داسې ده د ونې په باره کې که ماته یې ونه به یو چا کېنولې د هغې به تخم وي هغه تخم به هغه ته خدای پاک به یو چا ته دا هغه ورکړی چې هغه دا اختراع کړي جوړې کړي دا ونه وکړي ګوره بیا هغه ځای ته لاړې که نه ګوره ښه دغه دې ډېره ښه تشریح ورکړه چې دا ونه به چا کېنولي خو ته خو دا فکر کوې چې د دې ونې ته ګورې ستا په ذهن کې الله راځي که نه نه ما نه دی ویلي چې زه ونې ته ګورم زما په ذهن کې الله راځي ما کائنات کې دي هغه کائنات ونه نه ده ونه په یو چا کېنولې ونه د تاسې ونې به مې زمونږ به مې په ځمکه کې ښه غټ ته به لاړ شو دا ځمکه اوس ته چې د ځمکې ته ګورې ستا فکر دا چې دا به الله جوړه کړي زه چې ګورم دا دومره ډېرې ځمکې اسمانونه چې دي که نه لکه دا خدای دا به الله پاک دا یوه دا ما ته چې پې ګرځو په دې به خبره وکړو دا ځمکه چې ته وې دا به الله جوړه کړي دا ځمکه به یې د څه نه جوړه کړي ستا څه خیال دی نو که زه دومره پوهېدلی ما خپله ولې نه جوړوله دا علم خو الله سره ده نو ما به هم جوړه کړې څنګه جوړېږي دا به ما هم جوړه کړې وي دا ځمکې خیر دی ګوره حاجي صاحب خیر دی ستا خبره ډېره ښه ده ګوره ښه ما تا ته ووایي ډېره لنډو لفظونو کې خو ته زما خبره باندې خفه شوې یعنې کله چې خیر دی کله چې ته په یو شي نه پوهېږې نو ته دا فکر کوې چې دا به حتمن الله کړي هندوان وایي بګوان به کړي عیسایان وایي یسوس به کړي خو کوم ادیان والا چې کوم دین چې د چا پیروکار دي هغې وایي دا به کړي داسې ده که داسې نه ده داسې ده نو خو خبره ختمه شوه د ناپوهي ګوره دغه دینونه دا دینونه مقدس نه دي دا قرآن یا دغه دینونو دا کتابونه مقدس نه دي د دې ناپوهۍ تاسو ته دا مقدس ګرځولي دي زړګیه ګوره زه تاسو سره په دې خبره کې صحیح ده هم نظر یم ولې زما خپل نظر دا ده چې دین یا الله سره رشته هغه محرم ده باید نامحرم نشي زه دلته ونه وایم ټولو ته چې څه شی ده زه ولې الله پېژنم ولې هغه چې زه پېژنم زما زړه کې زما په هغه کې دا ما ته وایي ته بیا مسلمان نه یې کافر شوې موږ هم نه پوښتنه نه کوو چې موږ ته یې راوښایه ستا چې ستا ته محرم دی څومره محرم چې ته یې دومره یې وبوله خو موږ دې ګوره ښه زموږ لږ خبره حاجي صاحب ګوره زما مشکل دا نه دی چې الله خدای رب خالق بګوان جیزت شته یا نشته دې سره زه هیڅ کومه ستونزه نه لرم خو ستونزه د دغه انسانانو دا فکرونه چې دغه مونږ تباه برباد یو ته نن او په مونږ یې غواړي چې عملي کړي ستونزه زما دغه فکرونو سره ده ته زما په خبره پوه شوې زه ورسېدم ته خبره دې فکرونو خو زه هم لیونی کړم ډېر ځکه چې دوی ما ته هر چا بیل رقم ما تعریف کړی ده الله یا رسول یا دوی که نه کله چې زه کوم ځای کې راغټ شوی ما یا معاشره کې چا یو څه ویلي چا بل څه که پوښتنه مې کړې لکه ننګ صاحب په ما غږ بند کړی چې ته ډېر مه غږېږه
نو زه نه داسې نه وایي افغان وروره خفه نه شي ګوره خفه نه شي تا ته داسې نه وایي ته وایي کله چې په یو موضوع غږېږو دقیق په هغې کې وغږېږو د هغې نه پرته زه تا ته اوس مایک در کوم چې ستا خبرې ختمې شي ما ته وایې کماله زما خبرې ختمې شوې زه به بل چا ته وخت ورکړم صحیح ده کمال وروره زه اصلي تاسو د جوابونو خو ما دومره تعلیم مې نه ده کړی یا که زه په زه څلورم صنف پورې ما مکتب ویلی نور غریبي هم کړی ولې ګرځېدلي یو ناست یو هر څه مې اورېدلې بیا زه صرف راوختلم پوښتنې ته د جوابونو هم زه نه یم تاسو جوابونه ډېر ګټور دي هغې پسې به زما پوښتنه ننګ سره نه وه ما وکړه چې دې چې وخت یې رد کوي یا حدیث یا آیات په کوم دلیل هغه دلیل هغه ته ما ته ولې خپلې پوهې نه افغان وروره زه به درته یو خبره وکړم ننګ صاحب خو درته خبره خپله وکړه خو زه به تاته یو لنډه شان د دغې په دوام کې یا که جواب بولې ګوره ښه مونږ چې اوس په کومه پیړۍ کې ژوند کوو دلته کې علم ډېر پرمختګ کړی دی او تا ته خو ننګ صاحب وایي ننګ صاحب هېڅ چېرې په دې تفسیرونو په حدیثونو په دې ننګ صاحب چېرې هم نه غږېږي زمونږ په منځ کې یو کتاب دی چې خلک الهي کتاب بولي ننګ صاحب دقیق په دغه کتاب وغږېږي او ننګ صاحب دغه کتاب ډېر ښه لوستی دی یو نه څو وارې لوستی دی او ډېر معلومات دي ورته نو د علم له ادرسه که موږ دغې ته وګورو نو دغې کې بې درېغه غلطۍ دي بس دغه تا ته جواب دی زه به دې بل ملګري ته وخت ورکړم بیا که ته څه ویل غواړې مشکل نشته دی یا که اوس څه ویل غواړې ووایې زه دې ملګري ته وخت ورکوم دی به میلمه راغلی اجازه وي ما دوه کلمې خبرې کول اضافه کولې تاسو د ننګ صاحب خبرې په ارتباط افغان صاحب نه مننه کوم چې دلته پاس راغلی دی خپله وړاندوینه وکړه او خپل سوالونه یې طرحه کړه ګوره افغان صاحب محترم هر انسان د خپلې ټولنې محصول دی هغه که دا تاسې په یو هندو کورنۍ کې پیدا شوي نن به هندو وایي هندویزم دین نه به هم دفاع کوله او د هغه خدای نه به هم دفاع کوله د هندوانو خدای د بت پرستانو خدای د مسلمانانو خدای د عیسویانو خدای د یهودیانو خدای او داسې نور دینونه تقریبا 4,000 دینونه مذهبونه خدایان وجود لري د ټولو خدای سره جلا صفات لري جلا دي سره یو شی نه دي چې وایي چې هغه څه چې هندوان وایي هغه خدای دی نه هغه خدای نه دی او بل دا چې ګرانه دغه د موږ تاسو خپل دغه دین انتخاب کړی نه دی لکه څنګه چې خپل پلان مور انتخاب کړی نه دی خپل د کورنۍ انتخاب کړی نه ده دغه چې پښتوني کورنۍ پیدا شوی دا تا انتخاب نه وو دا چې ته نارینه پیدا شوی دا ستا انتخاب نه وو دغسې دغه شرایط راغلي چې ته خپل اختیار کې نه وي او تا مخکې چې پیدا شي چا پوښتنه نه ده کړې چې ته چې کوم هېواد کې پیدا شي په کوم قوم کې پیدا شي ستا پلان مور څوک وي ته جلۍ اوسېږې هلک اوسېږې داسې پوښتنه تا چا نه ده کړې خو سرنوشت داسې راغلی چې ته پښتو کورنۍ کې پیدا شوی پښتون نن او دلته تا کورنۍ کې اسلام دین دی او تا ما غلطه تعقیب کړې ده که همدا تاسې په بت پرست کورنۍ کې پیدا شوی وای نن به بت پرست وای ستا ګناه چېرته ده ته خو ګناه نه لرې نو په دې لحاظ باندې داسې فکر ونه کړئ چې دغه تاسې دین بهترین دین دی او نور دین ټول دروغ دي خو که دغه نن ته دا خبره کوي نن ورځ دغه هندو دا خبره کوي چې زما دین بهترین دین دی د انسان وجنه ناروا بولي درست نه بولي د ښځو د حقوق ته احترام لري او دا چې وایي چې د اسلام دین دی خوشحالېږي چې اسلام دین ښه دی چې زه مسلمان نه یم اسلام دین خو کافران دي دوی خو تمام وژنې کوي سرپرې کوي کوي انتحار انفجار ورکوي د خلک انسانان او دوی ما ته وایي چې بت ته سجده کوي ما خو ښه جوړ کړی دی دوی د افغانستان د هندوستان د هغه سر دنیا نه سجده کوي ښکته پورته کېږي او چې وینم نه مکې خواته ولاړ دي هلته یو توره ډبره ده حجر اسود هغې ته سجده کوي یعنې مسلمانان سنګ پرستان دي یا ډبره پرستش کوي حجر اسود پرستش کوي دوی ځان ته ښه خلک وایي چې موږ دین بهتره دی او ستاسو دین خرابه دی اصلا دغه منطق به له منځه ځي وروره نو د تشویش مه کوئ چې داسې فکر وکړئ چې دغه لار در ورکه شوې لاره ورکه شوې نه ده علم مطالعه د خپله قرآن په خپله ژبه مطالعه ډېر سوالونه ته د جواب چې دغه قرآن آسماني کتاب نه دی دا افساني لکه څنګه چې پښتو سره څو تکرار ویلي چې دا افساني دی تاریخ د ټول تاریخ دی او د تر تقریبا په 100 دغه افساني چې د تورات انتقال شوي دي انجیل انتقال شوي دي زبور انتقال شوي دي ډېر کم مسایل تاسو په قرآن کې وینئ چې هغه د شخصي ژوند دی د غذاوي دي د ښځو عاملې دي سوره نساء یا سوره احزاب دا چې دي ټول د شخصي ژوند قصې دي هغه څوک چې وژلي او هغه څوک چې مخالفت کړی د مقابل کې لږ شوي دي په درواغ ډېر شیان ویلي چې جان ته راشي په تورات کې په زبور کې په انجیل کې دغه جان وجود نه لري لکه څنګه چې محمد معرفي کړی دی ځکه چې هلته د حورې غلمان دي او شرابونه دي تمام خطا کېږي پورته کېږي دا خبرې دي دا کیسې په نورو دینونو کې نشته دی
نو په دې پوه شو چې دغه دین سختګي شان دي نه یوازې اسلام دین ټول ادیان د انسان د ذهن زیږنده دي دغسې په انساني صفاتو داسې خدای وجود نه دی د خدای ډېر کوچنی دی پکارېږي ناز کوي حسادت کوي اخطار در کوي تا ته بالاخره وایي چې زه هغه یم مکر زه هم ماکرونه مکر کوم او الله چې د خدای دا صفت توقع نه کېږي چې مکر وکړي او دروغ ووایي ولې داسې کار وشي وخت مې ونیو ډېر عفو غواړم مننه شیرزاد صاحب مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ دغه د ابو محمد په نوم یو کس راغلی ابو محمد په خیر راغلی زه غواړم تاسې د دغو افغان نه پورته کوم کسان ناست یاست تاسې مسلمانان یاست که ملحدین یاست یعنی دا مهمه ده چې ته دا معلومات وکړې دا مهمه ده ځکه دا باید لازمي دا معلومات موږ پښتانه یو ټول نه په پښتنو کې دا خو زه وایم چې پرایسته ملحدین یاست که مسلمانان یاست نه افغان نه پورته دی افغان ته ورته بیخي انسان نه ښکارې تا نه ځکه پورته وي نه دغه خبره ته پرېږده ابو د محمد پلاره یا د محمد پلاره خبره لږه وره لږ ولې ته دومره تیز غږېږې لاندې دې په کمنټونو کې دومره منت کړی و چې موږ وې ته به بیخي د علم خزانه یې موږ به د نسیشې زده کړو دلته چې راغلې نو هسې کدو شان غږېږي خبرې هم نه درځي وصل یا لږ شان دغه یو غوږ دې بند کړه چې دا خبرې اوري چې دا دې په دماغ کې پاتې شي تاسو خبرې نه اورم ای مسلمانانو اتیا نفره ناست کته که دې راغلي دلته تبلیغ کوي اتیا نفره افغان وره ښه زه 2 کاله زما دې خلکو سره کله کله زه تیزه خبره وکړم کېدای شي تم زما په کومه خبره خفه شوې زه 2 کاله د داسې خپلو پښتنو سره دغه سر لکه چې تیږو له رابغوم یقینو که ته 2 ورځې دې سره دا خبرې وکړې کمال صاحب ګوره موږ داسې یو چې خبره داسې نه سختلی زر زه خپله لاندې ناست وم تا لایف کې کومه خبر چې زما عقل زما منطق منله هغه ما ځان سره واخیستله کومه خبره چې په ما صحیح نه لګېدله هغه ما اګنور کړې ده نو دوی داسې نه دي دوی که داسې تو دا خبرې وکړئ هغه یې ډایرکټ افراطیت ته ځي او د افراطیت مونږ داسې کړی یو چې وطن یې را خراب کړی عزت یې را خراب کړی او په دې دنیا یې مونږ ته دوزخ جوړ کړی ده نو دا هغه دنیا خو لا مونږ لیدلې نه ده چې هلته به مونږ سره شی کېږي بس ټول مشکل هم دغه دی ښه ده موږ چې دې سره غږېږو چې یو شي باندې نه پوهېږې ولې ځان هم پرې پوهېول نه غواړئ ولې تاسو غواړئ چې ای کمال پښتونه موږ نه پوهېږو تم زموږ په شان شه یا ای پلانکیه چې موږ نه پوهېږو راشه تم زموږ په دې صف کې ودرېږه مفتي صاحب په خیر علي مفتي صاحب ستړي مه شئ په خیر علي په خیر علي سهله باندې ښه یې میګا په 4 بجو سهار هغه ته ورغلی وم ما د مفتي او بل مفتي لایف ته بیا په قاری شپیم په کوه قادیان دی او کاری وسره کېږي بالکل او بیا ما ته نه پوښتنه وکړم ما دغه شیعګان خو تاسو کفار بلئ که نه توهین صحابه هم کوي ما بهتره نه ده چې دا ملحدین شي دا تاسو سب بیا دوی چې بالکل دا صحیح ده وي تر دې پټو منافقینو نه چې دوی ملحدین شي دا ډېره غوره ده دی وویله ویډیو مې صف کړې ده ځکه چې دوی منافقین دي دوی قرآن چې دی 2000 آیات دی هغه عمر او د نورو کسانو کم کړی دی دا خو ودی چې دی د اسلام د نن دا تخریب کوي دا خو صحابات کنزل کوي ملحدین چې دی صاحب پاپ کارا خلق دی کنه نه مني او دی چې دی د اسلام د نن مو خیداز بو کو قاری صاحب چې زم ملحدین کوو کوم یو د بیرته پکې سنی کوو تیسلی کوو یتی و دا ډیل وی سما څه کړه واس ستړي مشه ډیر وخت ورسره ستړي مشه ډیر صاحب رالاس کړه غدي د دې شیګون ډیر بدی شيږي په دې باندې راځي چې د ملحدین شي خو چې شیا حالت پوتې نه وي ابل ورځ برمل وسره ناسو دغه کاری شي سره وردک صاحب برمل وسره ناسو او برمل د ټیک په دغه خبره کې راي سار کړو
او وی شفیع صاحب ته دا خبره وکړه چې دغه کم قتل عام وشو د شیعاګانو په منځ کې چې دا کار غلط شوی دی. قاري شفیع چې ډېر ټوپونه وویل دې ورته ویل اخوا وی ګوره برمل ورته وي ما ګوره هغه وخت کې چې زه مسلمان نه وم ما یو ویډیو هم تا پسې کړی و چې قاري شفیع ته د دې خبرو ذمہوار یې دغه کار چې کوم شوی دی په دې کې ستا لاس دی ته باید چې دا خبره اوس د دې خلکو په مخ کې وکړې دی وایي چې دا خو زما لاس پکې نه دی وایي ستا لاس پکې نه دی خو ته دا خبره وکړه چې دا کار غلط شوی دی خو ده دا خبره نه کوله ډېرې راټینګ کړی څومره کلکې راټینګ کړی و په اخره کې کوز کو خو دا خبره یې ونه کړه چې دا کار غلط هغې خو د یو مسلمان کاري صاحب یې حلال کړی دی یو مسلمان انجینیر یې حلال کړی دی یو مسلمان ملا یې حلال کړی خو دا نه وایي چې مسلمانانو څومره شیعګان حلال کړي څومره ماشومان څومره ښځې خو دا خبره هم نه کوي چې دا کار غلط شوی دی دا یو ډېر منافق سړی دی دغه قاري شفیع ډېر منافق انسان دی دا هغه وکړو خو دا خبره مهمه وه چې دا وکړه که نه چې یعنې شیعګان تر دغه بهتره ده چې ملحدین شي ډېره غوره نظر دلته چې دی هغه پاتې شي شیعه ځکه دا نور خلک یې نه مني که نه په الهاد کې زغمي خو په هغه کې نه زغمي شیعتوب او بالکل زه به دا یو دلته یو پوښتنه ما ننګ صاحب نه ده که ننګ صاحب یې جواب راکړي دفعه مطالعه ډېره کړې اسلام کې قرآن کې دا مذهب څنګه ده مذهب یو صحیح شی ده باید سړی اکسپټ کړي چې یو مذهب واخلي او که مذهب هېڅ معنا نه لري که څوک مسلمان وي بدون د مذهب هم مسلمان کېدلی شي ډېر عجیبه پوښتنه دې وکړه افغانه ډېر عجیبه پوښتنه دې وکړه که یو سړی اسلام ونه مني نو مسلمان پاتې کېدی شي دا خبره خو زه خو ستا په دې خبره یقین وکړه پوه نه شم زه به یې لږ واضح کړم ما وویلې که یو څوک ځان ته مسلمان وویل چې زه مسلمان یم دین منم مذهب نه منم حدیث نه منم ولې دین د اسلام چې قرآن ده هغه منم زه دا یو مکمل مسلمان ده د ننګ صاحب له نظر نه یا د تاسو له نظر نه دته یو مسلمان ویلی شو ننګ صاحب ته د خبره واورېده ننګ صاحب ننګ صاحب ته دلته ننګ صاحب خو نشته خو کمال صاحب تاسو ته به په نظر راځي صحیح ده ګوره یو خو اسلام دی بیا دین هم ورته وایي بیا مذهب دی په دې کې مختلفې لارې دي که نه مذهبونه لکه د امام ابو حنیفه په مذهب او شافعي دا خو مثال په قرآن کې د لمانځه طریقه نشته ده که نه یا مثلا ډېر نور مسایل دي چې هغه نشته ده بیا دین د وروسته نور کسان راپورته شوي دي د طریقې جوړې کړي چې مونځ به څه رقم کوي څه وخت او څنګه ده به یعنې دین دغو نورو کسانو مکمل کړی دی اوس ته چې الله محمد ومنې او د مذهب ورسره به نه منې لکه ته اوس په کومه طریقه مونځ کوې که نه دا یې تا سره نشته یا ډېر نور مسایل شته نو د دو په خاطر باندې مذهب ورسره الزامي دی چې وکړي نور نو ځکه دا معنا لري چې اوس طریقه د لمانځه نه وي ته لمونځ نشي کولی یا ډېر نور شیان دي چې هغه نشي کولی خبره په دغه ځای کې ده نو که څوک لمونځ ونه کوي مسلمان نه ده تاسو داسې وایي خو چې هغه د یو مونځ خو یو حکم دی د قرآن که نه قرآن کې راغلي چې ان الصلاة علی المؤمنین کتاب موقوته هغه فرض دی که نه دغه هغه وختونه دي تاسو وایي مونځ ته وایي هغه به نو ته چې مونځ ته وایي هر شی ته وایي خو همدغه همدو ځای نه خبره شروع کېږي که نه ته کېدای شي سوالات ماسې درود ته هغه ته وایي بل دعاګانو ته وایي او نور وي چې دا مونځ ته وایي که نه یا مثلا د مذهب چې دی په دوه ځای کې دی ځوابونه ورکړي دي البته یو ځواب نه دی مختلف ځوابونه دي که نه نو اوس مثلا ته فرض که سوالات چې شته وایي دا کولی شي ته حق لرې اوس که ته مثلا په خپل سوچ باندې دغه سوالات ته معنا ورکوي دا معنا چې ته خپله یو نوی مذهب جوړوي هغه څلور یا نور ډېر چې دي هغو نه برخلاف مذهبونه ځکه ډېر جوړ شوي هم دي چې د قرآن هر لغت چې دی
د مختلفې خلکو مختلفې معناوې ته اخیستې دي او بیرته کوم هغه نشته منبع چې مثلا فرض کړه ته د خدای سره بیرته کنیکشن نشي نیولی یا پیغمبر سم کنیکشن نشي نیولی چې بیرته په تصدیق کې بخښنې سره خدای پاک واضح قرآن کې وایي چې تاسې ډلې مه جوړوئ تاسو مؤمنین یا اشرف المخلوقات چې مستي نو بیا مذهبونه کې په ډېرې ډلې راځي نو چې ډله جوړه کې مذهب واخلې خو بیا خو قرآن دې رد نه کړو مشکل هم دا هلته دی اوس که ډله نه جوړوي ښه مونځ څه رقم کوي کتاب خبر مونځ خو به مهمه نه وي که نه د قرآن خو نه شو یو ګوره مثلا مثلا فرض که روژه نیسې ما ته وایي سوال د ما ته د ډایرکټ روژې نیولو اوس یې نیسم یعنې نه هدف مې نه دی چې یعنې ته اوس که نه مذهب دې وخته وغورځه اوس روژه نیسې مثال ډېر نور شیان دي ته دا څنګه روژه زه نیسم ښه صحیح بل نه وي چې روژه چې دا ضرور نه ده بیا څنګه کوې ګوره هغه دې نه نیسي چې هغه وایي ضرور نه ده مثال تا ته ضرور نه وي که نه مې نیسه عفوا خو همدا همدونه چې هغه یوه معنا ته جوړوي د بله مثلا نور وي چې مونځ صحیح ده لمونځ دی او رکعتونه یې دغسې دغه ډلې دوه ځایه جوړېږي اوس که چیرې مثلا داسې د خدای کومه نمایندګي وای که نه نیویارک کې یا په مکه کې که نه بیا به د خلک ورتلل بیا د هغو ځای کې مثال یا ملایکه یا خپله خدای پکې ناست وای بیا به دا تاییدولی پې چې یاره اوس په دې کې موږ اختلاف لرو څنګه پوه شوې همدونه مذهبونه را جوړ شوي دي ځکه چې مثلا جان دغه پوښتنه خو ډیره د دې افغان چې دا خو دومره پیچیده پوښتنه ده چې یقینو که ده ته د ده په مطلب زه دومره پوه شوم چې ده ځان ته یو خپل که دې ورته مذهب وایي دین وایي هر شی چې ورته وایي یو خپل شی ځان ته ایجاد کړی د خپل فکر نه زه د په دې پوښتنو کې که مونځ یو سړی مونځ کوي ودې کې بخښنې سره زما خپله دا هغه ده د دین کوم دا مسلمان یم او زه وایم چې خدای پاک سره زما کوم اړیکه ده هغه دومره محرم ده لکه زما مېرمن سره چې زما کومه ده هغه محرم ده په هغې نه ډېره زه هغه محرم ګڼم چې زما خدای پاک سره ده که داسې زه وایم او دا ګوره افغانه ښه دغه ته چې بار وایې خدای سره زما اړیکه خدای ستا سره اړیکه نشته دغه ستا په ذهن کې چې دا ځان ته یو شی جوړ کړي او تی په بل چا باندې په زور یا په رضا باندې په بل چا نه عملي کې دغه ستا خپل کار دی ته چاته نقصان نه رسې تا نه هیڅ چاته نقصان نشته ته ډېر ښه سړی یې بیا بهرحال دغه فکر ستا خپل فکر دی شخصي هغې سره زموږ هیڅ کوم مشکل نشته زموږ مشکل هغه خلکو سره دی چې دغه انساني فکرونه راغشتي دي او یو الله یو رسول یو کتاب یو الهي او یو رب پورې تړلي دي او بیا خلکو باندې په زور باندې عملي کوي زموږ مشکل هغه خلکو سره دی زلګیا دغه نوې مېلمه راغلې ته ورېږه افغانه زه دې ته لږ وخت ورکوم چې دې څه ویل غواړي نه که ستا خوښه ده که زه لاړ شي هر وخت راشي زموږ مېلمه هر وخت کولی شي چې بیا راشي دغه لاندې مېلمه چې ناست آباد اوسې سعد مالک څه نوم د دې وروره سعد مالک نوم د دې که څه نوم دی بله په ډېره مینه درنښت او احترامات سره سلامونه وړاندې کوم ټولو ته او تاسو ته آباد اوسې خوشحاله ورور پوښتنه وکړه زه هم په خپل وار سره غواړم دغه په باره کې لږ وضاحت ورته وکړم لږ شانتې وضاحت شاید چې دا زما د خپل اما د مذهب په باره کې څومره زه پوهېږم په پوښتنې خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې اما زه راګرځم په مذهب باندې مذهب یو عربي کلمه ده د تلل یا لاره یا تګلارې په معنا باندې ده فرض مثال تاسو کمال پښتون زه سعد ملک دغه مفتي ملحد ورسره څنګ کې نصرت ننګ او لاندې څومره کسان دي د دوی یو د فامیلي یو نوم دی لکه سرنیم یا تخلص په هغه وخت کې لکه څنګه چې دغه څلورو غټو امامانو نومونه ول نو دوی هم همدغسې لکه حنیفي مذهب امام شافعي مذهب مالکي مذهب حنبلي مذهب او دغسې نور
دوی دغسې د خپل نومونه لرودل. په هغه وخت کې دوی مدرسې جوړې کړې وې او ډېر زیاته هر چا به دا ادعا او دعوه کوله چې ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه دغه احادیث اورېدلي دي او دا احادیث زه تاسو ته ښایم. لیکن هغوی مقصد دا نه و چې موږ تاسو باید زما مذهب یا زما نوم په ځان باندې کښېږدي او دغه شي ته دغه مذهب ورکوي. هغه دا خبره کوله چې دغه احادیث ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له طرفه اورېدلي دي او دا حدیث تاسو ته رسوم. خلاص بیا اوس دغه مذهبونو ته وګورو، همدغه یوه لاره ده چې موږ د اسلام لاره ورکوي. همدغه لاره ده چې په افغانستان کې یا په نورو هغه هیوادونو کې چې هغه مسلماني هیوادونه دي د مسلمان نه خپله لاره ورکه کړې ده. مذهب اسلام د خپلې فایدې دپاره کاروي. علت څه دی؟ علت همدغه دی چې دوی په خپلو مذهبونو کې نور مذهبونه رازیات کړي دي او هغه خبرو باندې ټینګار کوي کوم چې دوی ته ښه ښکاري. لکه دارالحفاظ په نامه باندې چې یو هغه مولا راځي دغه ته په اهل شیعو باندې اوس فتوا ورکوي چې دوی کافر دي، ګیره دیني فتوا ورکوي چې کافر دي. زه خپله چې د خدای نه پټ نه یي، زه چې خپله څومره زه خپله ځان خدای خبر چې زه یم که نه یم، ځان مسلمان، اما زه شراب څکم، زنا کوم، هر څه کوم. دغه زما او د خدای ترمنځ دی. زه په ځان باندې کوم یو نه ګڼم چې هغه راشي زما سر راپرې کړي، ما ته بې احترامي وکړي یا کوم بل زما نوم بل چاته ورکړي چې یعنې شاید مسلمان دي دغسې اوسي لکه څنګه چې دا دی. نه، زه په چا باندې فتوا نه ورکوم، زه د چا وکیل کېدای نه شم. نو قاضي خو ډېره لرې خبره چې په چا باندې فتوا ورکوم. نو دومره خبره چې ما غوښتل چې هغه وکړم هغه دا ده چې هغه مولا چې هغه په منبر باندې ناست دی، هغه قاري چې هغه حفظ کړی دی، هغه قاریان چې د اسلامي کتابونه دي په مدرسو نه راغټ شوي تر اوسه پورې هم دغه خبرې کوي. دوی که تاسو فکر سره وکړئ، د دوی ترمنځ او د اسلام ترمنځ کافي فرق دی، د ځمکې او د اسمان ترمنځ لکه دومره غټ فرق دی. که تاسو د دوی په باره کې کومه خبره وکړئ یا ورته د تشریحاتو په باره کې یوه خبره وکړئ، هغوی مستقیما په تا باندې فتوا کوي چې ستا سر در پرې شي، نور به د خدای کار دی چې تا جهنم ته لیږي که تا جنت ته لیږي. هغه هیڅکله نه غواړي چې ته د هغه په مقابل کې د هغه خبره ورماته کړي. هغه هیڅکله په دې مقابل کې نه غواړي چې تاسو خبرو ته غوږ ونیسئ. هغه چې راغلی صرف دغسې آیاتونه حدیثونه ما اورېدلي د ملایانو له طرفه چې په کوم پاچا په تا باندې مقرر شو، هغه له خدای له طرفه فکر وکړه چې خدای تا ته په ځمکه باندې راګرځېدلی دی او دغه ستا خدای دی، د هغه باید امر فرمانداري وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې دغه هیبت الله دی چې اوس معلومیږي نه چې په کوم ځای کې دی. دغسې هر یو مسلمان د خپلو مفاد هر یو شخص د خپلو مفاد دپاره د اسلام نه فایده کړې ده، د مذهب نه فایده کړې ده. زه خپله مذهب نه منم، زه نه په مذهب کې یم، زه خدای منم او د خدای رسول منم، باقي ورپسې چې څومره دي دا هیڅ نه منم. ولو که په دې باندې زه کافر یم، ملحد یم، که د هر طرف ته زه غوره ځان بولم هغه دی. اما په حقیقت کې د مذاهبو له وجې اوس وګورئ څومره فرقې جوړې شوي، 15 نه زیاته فرقې دي. زما خبرې اوږدېږي، نو مننه. زه به یو خبره به درته وکړم ساده. ته ستا فکر سره زمونږ هېڅ مشکل نشته دی، خو دغه تا چې اخره کې کومه خبره وکړې چې زه یو الله منم او محمد منم، پیغمبر منم، زمونږ موضوع هم دغه ده. دغه پیغمبر به دغه الله څنګه خپل میسنجر یا پیغام وړونکی ټاکلی، مشکل دغه دی، همدغه موضوع ده زمونږ. ته دا دواړه منې که په دې لږ موږ ته وضاحت راکړې. ساده مایک ته بند دی. تاسو خبرې په منځ کې قطع شوې، نه پوهېږم. ښه، زمونږ موضوع ستا خبرې کټ کېږي، شبکه دې ډېره سره ده. ساده ستا شبکه خرابه ده. اوس سمه اوس ما غږ درځي؟ اوس راځي. ګوره زمونږ موضوع هم دا ده چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې ته منې د یو پیغمبر په حیث او الله منې، دی الله به دغه خپل پیغمبر څنګه ټاکلی وي که په دې باندې وغږېږي. د څنګه چې مننه، خوشحاله اوسئ. دغه یو ښایسته موضوع ده، شاید دومره زه معلومات پکې ونه لرم، بیا هم غواړم چې دې په موضوع باندې هم لږ درته خبرې وکړم. هغه دغه دی، دا زما خپل نظر او کوم چې ما اورېدلي دي من حیث د یو شخص په څېر، نه یې په کومه ډله پورې تړم، نه اسلام پورې، نه یو چا پورې، نه یو افغان پورې. په هر قوم کې ګډوډي رامنځته شوه د آدم علیه السلام نه رانیولې تر اوسه پورې. ګډوډي راتلله، یو څه به راتلل، بل څه به راتلل. نو څنګه چې په عربو کې
اما په دغه خبرو کې زه د افغانستان او د پښتنو سره هم خلاف یم چې تاسو عربو دین ولې په خپل ځان باندې منئ خو بیا هم په هر حال څنګه چې په عربو کې هغلته به ژوندۍ وړې نجونې شوي نجونې به هغه په ځمکه باندې ژوندۍ ښخولې لواطت زیات و ګډوډي ساده خبرې بیخي بل خوازیخه که ته چېرې لایف ته ناست وې په دې خبرو ډېر بحث وشو ګوره ښه یو تصدیق شوی داسې واقعه که ته راوړې د پیغمبر علیه السلام دغه ټول خاندان چې کوم دغه ټول بت پرستو په دې کې یو چا یا یو صحابي کومه خپل لور خخه کړي یو تصدیق شوی بیان تر اوسه پورې شته چې پیغمبر علیه السلام د دې لپاره راولېږلو شته داسې کوم تصدیق شوی بیان په راتلونکو موضوعګانو کې به زه ورته په راتلونکو لایفونو کې زه ورته دغه د شواهد سره راوړم بیا